السلام علیکم راغلی درته ما چینل ته او نن زه غواړم چې زه سره د فیس د کانفیډنس په باره کې خبرې وکړم، یعنې چې د جرأت په باره کې خبرې وکړم. جرأت څه ته وایي او جرأت څنګه راځي؟ اوس اکثره دی هغه دا وایي چې زه نشم کولی چې زه دلته د خلکو مخ ته د ډېر خلکو په منځ کې زه په کیمرې مخ ته خبرې وکړم او داسې جرأت باید څنګه پیدا شي. نو نن زه راغلی یم رسټورانټ ته راغلی یم. په رسټورانټ کې ما د هغه سوچ وویلی چې زه باید دلته په دې ځای کې د جرأت په باره کې زه باید خبرې وکړم چې کانفیډنس څه ته وایي او کانفیډنس په څه رقم سره پیدا کېږي او ته څنګه کولی شې چې ته په یو کانفیډنس سره په یو جرأت سره د خلکو په منځ کې ته خبرې وکړې. د دې لپاره صرف یو شی ډېر ضروري دی، هغه دا دی چې ستا شوق، ستا دلچسپي، چې ته په کوم شي کې چې په هر شي کې چې ته دلچسپي لرې نو ته خامخا د هغه شي په باره کې ته روزانه سوچونه وهې او چې ته سوچونه د هغه شي په باره کې وایې نو هغه اتومیټیک د هغه شي په باره کې تا ته معلومات ډېرېږي، یعنې چې د هغه شي نالج تا ته ډېرېږي نو او بیا چې ته د کوم شي نالج تا ته پیدا سي نو هغه اتومیټیک تا ته کانفیډنس درکوي، یعنې چې ته په کانفیډنس سره د خلکو مخ ته ته خبرې کولی شې ولې ته د هغه شي په باره کې معلومات لرې. اوس لکه مثال زه یم، اوس زه یم، زه د دې کیمرامیني سره د دې ویډیو سره زه دلچسپي لرم، زه غواړم چې زه د هغه رقم ویډیو جوړ کړم نو زه دا زما دلچسپي ده نو زه همیشه د دې ویډیو په باره کې زه سوچ وم. دا اتومیټي دا نیچرل دی چې دا زه دا سوچونه وم د ویډیو په باره کې چې زه نن باید څنګه ویډیو جوړه کړم، په څه معلومات سره څه معلومات په دې ویډیو کې ورکړم. نو دا ویډیو په باره کې چې زه سوچ وم اتومیټیک دا شیان زما ذهن ته راځي او زه دا شیان زده کوم او چې کوم شیان زه زده کوم هغه شیان چې دي هغه زه په جرأت سره زه دلته پر سکرین باندې او پر ویډیو پر کیمرې باندې زه تاسو هغه شی ویلی شم. او کانفیډنس ولې کانفیډنس دا څنګه دی؟ کانفیډنس مثال ته د خلکو په منځ کې ته خبرې کوې او اوس دا ځای دی، دا ځای کې ګوره دلته ډېر رش دی، ډېر خلک دي په دې ځای کې، مثال بیخي ډېر دي دلته اوس اخواته هم دي اخواته هم خلک ناست دي، لیکن ما خپل ټرایپورټ یعنې دا سټینډ چې دی سټینډ مې لګولی دی، کیمره مې لګولی ده او یوازې یم لیکن زه سره په جرأت باندې زه خبرې کوم ولې دا زما شوق دی. دا ویډیوګرافي چې ده دا زما شوق دی او کوم شي کې ته شوق لرې هغه اتومیټیک ته جرأت پیدا کوي او معلومات پکې پیدا کوي. په کوم شي کې ته معلومات وایې هغه اتومیټیک ستا جرأت دی. اوس خبره شوله کانفیډنس، جرأت. اوس په دې ځای کې که ته وګورې مثال ډېر خلک دي اکثره دا سوچ وایي چې ته څنګه د خلکو په منځ کې خبرې کوې. یو خو هغه وجې ما ته وویله چې دا جرأت څنګه پیدا کېږي او دوم دا دی د خلکو په باره کې سوچ مه وایه چې خلک څه سوچ وهي ستا په باره کې، خلک څه فکر کوي. هر انسان خپل ژوند لري، هر انسان خپل په ژوند کې مصروفه دی، هر انسان خپل د ژوند خوبونه لري. یو انسان هم ستا په کیسه کې نه دی دلته نه په ژوند کې ولې دا ستا نه پېژني دلته په دې کې په دې ټولو کې یو ما نه پېژني او نو زه ولې زه د دې فکر وکړم چې زه د ویډیو جوړوم نو دوی به زما په باره کې څه سوچ وهي. نو دغه شی چې دی دغه شی موږ دغه کوي ښکته کوي، یعنې که زموږ جرأت کانفیډنس چې دی هغه دی دغه فکر سوچ دی دغه زموږ د جرأت او کانفیډنس راکموي. نو د هغه رقم لکه ته چې د دې په باره کې سوچ نه وایې چې مثال اوس په دې ځای کې دونې خلک ناست دي د یو باره کې سوچ نه وم چې دی نو ولې داسې ناست دی او دی نو دا څو کسان ناست دي په دې ځای کې او دی نو ولې دا رقم دی ولې زه خپل په ژوند کې مصروفه یم، د هغه رقم دی خپل په ژوند کې مصروفه دی. نو هېڅکله دا سوچ مه وایه چې دا خلکو مخ ته که ته چیرې ستا واقعا هم د دې ویډیوګرافي سره ته شوق لرې که ته غواړې داسې ویډیو یې جوړې کړې نو د خلکو په باره کې سوچ مه وایه چې دا خلک به څه سوچ وایي ستا په باره کې چې ته کیمره راواخلې دې ټول په منځ کې ته خبرې وکړې. نو دا بالکل دې ته هېڅ فکر مه کوه. اوس ګوره دلته ډېر خلک دي، که ته وګوره دلته بیخي ډېر خلک دي، لیکن ما خپل ټرایپورټ راخیستې ګر سره سټینډ مې راخیستې سټینډ به مخ ته زه خبرې کوم. نو د هغه رقم تاسې هم کولی شئ چې خپل کیمره راواخلئ د خلکو مخ ته خبرې شروع کړئ، دې به تا ته څه وایي هېڅ نه شي درته ویلی. او دوم دا دی اکثره بیا ځایونه داسې دي اوس مثال زموږ ستاسې په ملکو کې یا داسې اکثره داسې یو ایریا ته چې بیا ورشي چې په هغه ځای کې ډېر رش شي شاید په هغه ځای کې بیا خلک تا ته ګوري چې
چې مثال ته د کیمرې کې ته ولې خبرې کوي مثال یا ایرپورټ دننه یا مثال داسې لږ سیکیورټي ځای یا سیکیورټي یا داسې ځای چې مثال زموږ ستاسو په منځ کې اکثر داسې علاقې چې په هغه ځای کې د کیمره رواج نه ده نو هغه وخت هم ته دا یو ټریک دام دی داسې یو هیډفون راواخله ما د معمولي هیډفون راواخله دا داسې غوږ ته ولګوه بلې ته چا سره خبرې مه کوه هېڅ یې مه کوه خو صرف دا دی چې ته دا کیمرې ته ګوره خبرې کوه خپل ته چې کوم میسیج ورکوې پر دا کیمره باندې لیکن دا خلک شاید چې تا ته وګوري دی شاید دا فکر وکړي چې دی دلته شاید د چا سره په یو لایف ویډیو باندې ګډ دی نو هغه بیا تا ته ډېر نه ګوري ولې هغه دا فکر کوي چې دی شاید اوس د یو چا سره ګډ دی نو دا هم یو ټریک دی چې د خلکو نظر چې دی هغه خپل د ځان څخه ته اړی چې مثال خلک داسې فکر وکړي چې ته د یو چا سره په دغه کې ګډ یې په لایف کې ګډ یې ولې که دا نه وي اکثره ځایو کې بیا دا وي چې هغه درته ګوري نو هغه بیا دا سوچ وي چې دی نو ولې دا ویډیو جوړي او دی کم کاره دی او هر یو ستا مخ ته نظر یې وته ته نظر یې نو د هغه یو دغه ټریک و چې هیډفون لګولی شي نو دا زما نن د کانفیډنس د جرأت په باره کې زما دا یو د نن شپې بلاګ و د نن ورځې بلاګ و چې ما نو دا زما ذهن ته ډایرکټ راغله چې زه باید په دې باره کې زه یو ویډیو جوړه کړم نو بل ویډیو بل ټاپک مې نه درلودی نو ما الله څخه په دې باندې زه سره خبرې وکړم نو په کانفیډنس دوه شیانه سوله نه ما اوس دوه شیان درته یو دا دی چې دلچسپي ته ولرې په یو شي کې په هر شي کې که هغه صرف دا نه دی چې دا ویډیوګرافي اوس ما تا ته وویله چې دا د دې په باره کې داسې که ته معلم یې مثال که ته دغسې یو سټیج ته راځې پر سټیج باندې ته د خلکو مخ ته خبرې کوې نو د هغه لپاره چې ستا څخه اول شی چې دی دلچسپي پکار ده چې ته په هغه کار کې دلچسپي لرې که نه لرې چې دلچسپي ولرې ته اټومیټیک ته د هغه سبجیکټ په باره کې د هغه کار په باره کې ته معلومات پیدا کوې یعنې کې نالج پیدا کوې او چې ته دا دواړه شیان ولرې دلچسپي او نالج چې دی هغه اټومیټیک ورسره راځي ولې ته هر وخت د هغه شي په باره کې سوچ وې نو چې دا نالج او دلچسپي چې وي هغه ته د خلکو مخ ته چې ته کومه خبره کوې ولې ته یې په جرأت سره کوې ته خبر یې چې دا کوم معلومات چې زه لرم د دې شي په معلومات د دې په باره کې زه 100% زه مطمئن یم چې زما معلومات غلط نه دي نو هغه ته د خلکو سره په سترګې هم جنګولی سې او ته په جرأت سره د دې سره د دې مخ ته خبرې کولی سې خپل کانفیډنس به د لاسه نه ورکوې یو خو دا سو او دوهم دا سو دومه خبره مې دا درته کړې وه چې د خلکو په باره کې سوچ مه وه چې خلک ستا په باره کې سوچ څه فکر به کوي چې ته اوس یا مثال ویډیو جوړې یا داسې دی ولې هر انسان چې دی خپل په ژوند کې مصروفه دی لکه ته چې څنګه لکه زه چې اوس د دې په دې ځای کې زه د یوه په باره کې فکر نه کوم د هغه رقم دی هم زما په باره کې سوچ نه وایي چې دی ولې ویډیو جوړي یا دی څوک دی ولې هر یو خپل په ژوند کې مصروفه دی نو بس دا ما نن د ویډیو او پر دې ځای باندې زه ختموم نو بس نو زه هم دغه غواړم چې زه فکر او ستاسې سوچ د کانفیډنس په باره کې تاسو څه خیال دی نو تاسو کولی شئ چې ما ته لاندې کمنټ راکړئ نو زه به حتما تاسو ته د دې کمنټ جوابونه به در کوم نو دا داسې ځای دی ګوره اوس یې بیا بېرته در ښکاره کوم دا خلک ناست دي ګوره دا ټوله ناست دي دلته بس نو دا ګړی د خدای په امان د زما کافي ده ښه ورځ ولرئ خدای په امان